السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته د اوږدې لیکنې طریقه در زده کوم چې څنګه کولی شو موږ اوږده لیکنه وکړو. مثلا دلته کې به تاسو تخکاري په دې طریقې سره تاسو څنګه کولی شئ چې دغه شان لیکنه تاسو فیسبوک پوسټ کې یا په واتساپ میسیج کې یا په میسنجر میسیج کې یا په کمنټ کې چاته لیږل غواړئ، تاسو څنګه کولی شئ چې په دې طریقې سره غټه اوږده لیکنه وکړئ. نو ګورئ تاسو ته به ښکاري په دې طریقې سره یې کولی شئ. بیخي اسانه طریقه ده. په دې کې څومره اوږده کول غواړئ، کوم ډیزاین سره وستل غواړئ، په دې اپلیکیشن تھرو تاسو کولی شئ. دا ویډیو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې دا طریقه در زده کوم. دوستانو، که چیرته تاسو زمونږ په چینل کې نوي یې، ټیکنو پشتو یوټیوب چینل سبسکريب کړئ. په څنګ کې د بیل آیکن په آل باندې در سره کلیک کړئ. که چیرته مو د ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ. نو دوستانو، د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته ډسکرپشن کې ملاو شي. دا اپلیکیشن په پلی سټور کې نشته. کله مو چې دا اپلیکیشن آن کړو، په دې کې به تاسو یو څه سیټینګ کړئ. د اولنی اپشن درکې په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دوستانو دلته کې به ستاسو د دې اپلیکیشن نام به وګورئ. دا اپشن به بند وي. په دې طریقې سره آن به کړئ. په اوکې به کلیک کړئ. بیا په اوکې باندې کلیک کړئ. بیرته به د بیک بټن ووهئ. دوستانو، په دوهم اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دوهم باندې کلیک کولو سره دلته کې به ستاسو د همدې کیبورډ نام چې کوم دی په دې باندې کلیک وکړئ. په دریم سیټینګ کې به دوستانو دلته کې تاسو په څلورم نمبر باندې کلیک وکړئ. په څلورم نمبر باندې کلیک کولو سره به دلته کې تاسو انګلیش ژبې انتخاب کړئ، د پښتو ژبې انتخاب کړئ، د کومې ژبې انتخاب چې کړئ هغه په دې طریقې سره ټیک مارک کړئ. لکه دلته کې اردو ژبه ده، دا په دې طریقې سره تاسو به ټیک مارک پرې وکړئ. همدرانګه که چیرته نوره ژبې په دې طریقې سره مارک وي، د هغې څخه مارک ختم کړئ او پښتو، اردو، همدرانګه عربي کومې ژبې انتخاب چې غواړئ هغې پکې کولی شئ. هغې وروسته د بیک بټن ووهئ. ستاسو په اپلیکیشن کې سیټینګ وشو. اوس بیا تاسو کولی شئ دلته کې ګوره کې انګلیش انتخاب وي، نو په لاندې اپشن باندې د طریقې سره ګوتې کش کولو سره تاسو د ژبې انتخاب کړای شئ کومه ژبه چې تاسو پکې راوستل غواړئ. ګورئ دوستانو، دا مو وکړو. دلته کې اوس تاسو کولی شئ چې د هغه چې کوم دی غټه اوږده لیکنه چې کوم ده په دې طریقې سره وکړئ. نو که چیرته مو دوستانو د ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. همدرانګه خایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.